شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. درنو راغلو پښتنو ورونو، شاعرانو، لیکوالانو، زه په خپله ماته په دې خپل فن کې دومره ښکلا نه ښکارېده لکه څومره چې زدران صاحب او ډاکټر صادق صاحب او بیا په تیره راهي صاحب چې کوم شعرونه ماته زما په کتاب کې په ګوته کړه، تاسو ته زه په یقیني توګه وایم چې دې ته زما دومره نه خیال لکه دې چې ورته زما څومره خیال کړ. بیا په خصوصي توګه زه به د راهي صاحب دا مقاله د خپل فن د ترجمانۍ په توګه د ځان سره تر مرګه پورې ساتمه. ګران ملګرو، ستاسو مینې ته ټول لوګی شم. زه چې د مسافرۍ په دې سختو ورځو کې او بیا په دې ستړي ماحول کې ستاسو د مخونو ته ګورم او په دې باندې نن د پښتو ژبې سره د مینې دا آثار وینم، نو زه خپلو قام پرستو مشرانو له خپلو پښتنو له دا زیری ورکوم چې انشاءالله پښتو ژبه به لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوس هلته په پښتونخوا کې چې مونږ به کومې چغې والي، شپېته کاله مونږ چغې والي د نوم دپاره، او بیا د هغې نه سیوا چغې والي چې دا ژبه دې زمونږ د تعلیم ژبه شي او لازمي ژبه شي، لکه څنګه د پردو ژبو په شانتې کې مونږ انګریزي زمونږ لازمي ژبه ده، اردو زمونږ لازمي ژبه ده، حالانکې د اردو ژبې سقام هم نشته، لکه د بلوچۍ ژبې بلوچۍ ده، د پنجابۍ پنجابی دی، داسې د پښتو ژبې پښتون دی. هغه ژبې زمونږ لازمي ژبې شي او زمونږ مورنۍ ژبه. اوس زه ډېر په فخر سره وایم چې زمونږ د پښتونخوا چې کوم حکومت دی هغې زمونږ د شاعرانو، لیکوالانو او زمونږ د پښتنو شاعرانو دا ارمان پوره کړ چې زما کتاب ما ته پته ده چې په سلو کې شپېته پښتانه نشي لوستی. ما ته پته ده چې زما په کور کې زما کتاب دو درې کسان یې لوستی شي، مونږ به څلوېښت نه یو زما په کور کې. نو اوس هغه د صابر شاه یو شعر رایاد شي، وایي څوک خو به پیدا شي دا زما فکر به وچېړي، څوک خو به پیدا شي دا زما فکر به وچېړي، نن که مې د پند د ښایستونو قدر نشته دی. ملګرو، دا ستاسو ناسته او ستاسو مینه دا زما دپاره ډېر د فخر مقام دی. او تاسو له زه یو بل خبر دا خبر در کوم چې زما 4 کتابونه چاپ وي، پای کې یو د شاعرۍ کتاب دی او یو خالصه د پښتنې قام پرستۍ د نثر کتاب دی. نو انشاءالله زه به کوشش کوم زه دا اردو خپل ولسي شعرونو کتاب ګورګوري مې په 2004 کال کې چاپ کړی. د هغې نه پس دې کتاب کې چې کوم کلامونه چاپ شوي دي نو دا ما غوښتل چې زه د هغې سره چاپ کړم، خو په هغه وخت کې ملګرو مناسب ونه ګڼلي چې د دې کتاب به دا ډېر لوی به شي. نو دا ما ساتلي وو، په هغې کې 6 کاله تېر شو. نو زه انشاءالله د نثر کتاب زه په دې وجه هغه ډېر زیات د هغې یادګیرنه مناسب ګڼم چې په شعر باندې عام ولس ډېر کم پوهېږي او په نثر باندې هر څوک پوهېږي. نو هغه زما دلته یو ګران ملګری د کابل د افغانستان بختیار زدران صاحب ناست دی او نن سبا په انټرنیټ باندې د پښتو ډېر ښایسته ښایسته پاڼې چلیږي چې دوی په خپله د رومال پاڼې د هغې چلوونکی دی. نو هغې ته زه د خپل نثر مثالونه او بېلګې لېږم او هغه په ډېر ښایسته طریقه سره چاپ کوي او د لر او بر پښتانه او چې کوم پښتانه مسافر دي په امریکا کې دي، په کاناډا کې دي، په یورپ په ملکونو کې دي، په روس کې دي، په هر ځای کې چې دي، نو هغه ما ته د دې د پاڼې په وجه باندې ما ته ډېر زیات ایمیلونه روزانه د 40-30 په تعداد کې ما ته ایمیلونه راځي او هغه زه ګورم. نو ما ته پته ده چې پښتون قام د خپل کلچر سره، د خپلې ژبې سره، د دې سره د هر قام نه ډېره زیاته مینه ساتي. خو بدنصیبي دا ده چې پښتون د یو سازش تحت جاهل او انپړ ساتلی شوی. نو دغه سازش اوس د پښتنو نو او لوستو زلمو پېژندلی دی. نو مونږ په دې خبره پوهېږو
چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی او لکه تاسو له به یو مثال درکړم که یو سړی ډاکټر جوړېږي او هغه ته ته په معده باس کې نو که هغه ته په انګریزي کې کې نو لومبی به ورته سټام یې کېږي چې دې ته سټام یې کړو که پرس که دا څیز دې ته په پښتو کې ته وښایې چې دې ته معده وایي بلکې په هغه پښتو کې ورته مونږ زړه وایو یو زړی یو وړی نو که هغه ته هغه به چې هغه ته په انګریزي کې ویل هغه به اول د انګریزي ژبه یادوي او د هغې نه پس به بیا چې ته په معده باندې هغه مضمون یادوي نو داسې د دنیا چې کوم پرمختللي قومونه دي هغې ټولو چې دا کومه ترقي کړې ده او تاسو یې نن سبا یې نه نو دی په انګریزۍ نه دی کړې دی په خپلو ژبو کړې ده د هغوی په خپلو ژبو کې انجینري شته د هغوی په خپلو ژبو کې ډاکټري شته د هغوی په خپلو ژبو کې د ساینس ټول مضامین رانغښتي او ماشاءالله اوس زموږ پښتانه هم دا ژباړې کوي ترجمې کوي د دغه څیزونو ملګرو زه خپلې خبرې نه اوږدومه خو تاسو ټولو راغلو ته میلمنو ته او چې زه په نوم باندې اخلم دلته ډېر ښاغلي ناست دي نو ما ته به ګرانې شي خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او غواړم چې تاسو ته دلته یو د پښتون کلچر یو کلتوري د کلچر یو نظم دی او د جمیل خان لاله او د کسانو راته د وخت نه ډېر زیات فرمایش کړی دی نو غواړم چې پښتنو ته خپل کلچر خپل ور یاد کړم د دې نظم عنوان دی دلته څه پاتې نن چې د یو کوره لوګیر تنور پورته نه شو ما وی که خلک د دې کلي نه په کډه تلي د بر کنډو په تور ګړنګ تور خارو ناسته وه خو د پخوا په شان په خوله کې یې سندره نه وه په هر پټي کې مالکونډۍ او کاریزې ولاړې د سرو غاټولو قطارونه په نظر نه راتلل د سرو منګو ماتو کودرو راته ځکه ژړل چې پخوا کې د ګودر په سینه اور بلېدو نه درمندونو کې رشې وې نه دلۍ ښکارېدې نه په ډبه باندې پیتاوې که د خلکو ټولګي شاړې حجرې د پخواني دور ارمان کولو دوړو ته ځوړندو یو ګوټ کې بېتارونو ربا نه مې د توت سوري ته کټ نه مې چیلم ولیدو نه کروندې وې نه لهونه په اشرو کېدل نه د قلبې تکړه غوایان شته د دهقان په کور کې نه هغه یوه شته نه جغه او نه خاښۍ چرته کې نه د چرګۍ په غاړه بیا پوړمه راغونډه شوله نه په خانه کې شته لیټۍ نه د غوړو ډنډونه نه د رباب او منګي غرب شته نه جړا د سیتار نه د غرڅه جانان شپېلۍ زما تر غوږو شوله نه چلغوزي شته د نخترو نه پرګي د سیړو نه مې شپونکې ولیدو نه هغه رمې په غره کې نه په ودونو کې د سرو لاسو اتڼ کېږي نه مې د غم په وخت کې ساندې تر غوږونو شولې نه په اخترو کې سیلونه او ټالونه شته دی نه دیوالګو باندې د ګوتو د مټۍ ګلونه نه په شپلونو باندې شته د لولپو سیلونه نه په نکریزو سره لاسونه نه خالونه په مخ نه مې اوږۍ نه مې چارګل نه مې پیزوان ولیدو نه د کښې خوله کې ټپه شته نه جواب د ټکې نه پورې چم کې د تمبلونو اوازونه کېږي نه مې په دې سیمه د دروزې څپلۍ ولیدلې نه اوس په جرنده کې دانو ته خلک شپې روڼوي نه تریو لاون شته نه پیتي او نه کټوۍ د شونډلو نه د میچنو تاوېدلو اوازونه شته دی نه نیمه شپه کې اوبوخري د سپوږمۍ په رڼا نه غلبیلونه شته دی نه هغه چجونه چرته نه نظر ماتې د لوګې شول سپلني او نه میر نه په تونو او دروازو باندې جوور ګلونه نه مې جرګې شته نه مې هغه شملور پښتانه نه هغه یار شته چې د یار په سر یې سر ورکوو نو ما اندلیب له خپل زړګي دا مشوره راکړله نه مې جرګې شته نه مې هغه شملور پښتانه نه هغه یار شته چې د یار په سر یې سر ورکوو نو ما اندلیب له خپل زړګي دا مشوره راکړله نامرده زه د دې وطنه دلته څه پاتې دي